السلام علیکم ورحمت الله. محترم پوښتنه کړې ده چې دا بعضې کافران سلامونه موږ ته راچوي، نو خو تا ویل دي سلام به نه ور اچوئ دوی ته، نو چې اوس دوی سلام راواچوي په هیلو سره، دا هیلو سلام دی که نه دی، موږ جواب څنګه ورکړو؟ محترمه د هیلو دی که څه بلا دي، دغه معلومات چې ما وکړئ دا چې وایي اول دا ټلیفون شبکه جوړه سوله، نو دوی دا د هیلو غږ کې کوه، یا دپاره د خبرداری دی چې مثلا هیلو اوري، او بیا په مرور سره دغه غیر مسلمینو د سلام پر ځای باندې مختاره کړي هیلو. نو اوس که د هیلو دا ترجمه دی اخی چې السلام علیکم ورحمت الله، نو بیا تاسو د هیلو په مقابل کې په هغه انګریزي کې دی الفاظ ورته ووایاست وعلیکم یا وعلیکه. اوس که یو کافر سلام درته واچي مثلا السلام علیکم ورحمت الله، یې زده کړي ډېر کافران به اوس یې زده کړي، ته دی مه ورته وایه چې وعلیکم السلام، پر تاسو دې سلامتیا وي، بس فقهای کرام وایي صرف دومره وایاست وعلیکم، سلام به نه یادوئ. که یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایي، وایي تاسې پر یهودو پر نصاراو پر نورو بدبختانو کافرانو باندې شروع د سلام مه کوئ چې سلام ور اچوئ، او که دوی سلام در واچاوه تاسو وعلیکه ورته وایاست. حدیث صحیح البخاري روایت کړی دی او سنن ابي داود روایت کړی دی. نو اوس د هیلو که دوی سلام وي، دا هیلو د دوی تاسو په انګریزي باندې وعلیکم پر تاسو، دا پر تاسو انګریزي کې چې کوم لفظ دی زما نه دی زده، هغه لفظ ورته وایاست، سلام ما ورته وایاست. که دوی هیلو درته ووایي او یا دوی السلام علیکم درته ووایي، تاسو صرف وعلیکم ورته وایي پر تاسو یا پر تا. دا وعلیکم څه معنا؟ یو څوک تا ته سلام وایي السلام علیکم، سلام دی پر تاسو، ورحمت الله وبرکاته، د الله رحمت او برکات یې پر تاسو. موږ په جواب کې څه ورته وایي؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، پر تاسو دی د الله جل جلاله له طرفه سلامتیا وي او رحمت د الله دی وي او برکات د الله دی پر تاسو نازل. نو اوس که دی هیلو درته ووایي، که دی السلام علیکم درته ووایي، تاسو په انګریزي کې دغه توري ورته وایاست چې پر تاسو، بس دا پر تاسو دغه لفظ ورته وایاست، باره به د دوی هم خوا نه بدېږي او ستوی به هم غاړې نه بندېږي. اوس بعضې کافران نو دی وایي چې د هغه راته ووایي وایي هیلو، نو چې موږ جواب نه کړو بیا وایي تر ډېره ځایه پورې دی برګې راته ګوري. نو چې دی درته وایي هیلو، تاسو په انګریزي ورته وایاست وعلیکم، بس نور یې مه ور ډېروئ. توای نوازل صفحه 255 جلد نمبر 15. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.